السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ده أبي سيد خضري رضي الله عنه روایت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرمایلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مخ به درې انسانان نه وویني په ورځ د قیامت. هغه چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ نه ولیدی هغه هلاک سو، ځکه مؤمنان به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویني په ورځ د قیامت، منافقین او کافران یې نسي لیدلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم درې خلک زما مخ نسي لیدلی: العاق لوالديه چې د مور پلار ازاري وي، و تارک سنتي او زما سنت پرېږدي نه عملي کوي، ومن لم يصل عليه اذا ذکرت بین یدیه چې د په مخ کې زما نوم ذکر سي او دی درود نه راباندې ووایي. نو کوم څوک چې د مور پلار ازاري وي، کوم څوک چې تارک السنت وي، کوم څوک چې درود نه وایي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، نو د دې حدیث مبارک څخه دا معلومیږي چې دغه انسان به بې ایمانه تر دنیا ځي. الله جل جلاله دې توفیق راکړي چې د خپلو مندو او پلرو احترام وکړو، او الله دې د سنتو متابعت را نصیب کړي. نجات د امت په متابعت کې د رسول الله دی. له بده مرغه زموږ نر او ښځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدي، خو لیکن هغه د هغه خلکو پیشین، د هغه خلکو لباس ځان ته غوره کوي چې هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر عداوت درلود. او الله دې د درود د ویلو توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر سي. باید موږ د مدینې پر جانان باندې درود ووایو. امام شافعي رحمت الله علیه مبارک یو واقعه ذکر کوي. امام شافعي رحمت الله علیه مبارک وایي په مکه مکرمه کې مې د نسواراو یو عالم ولیدی، طواف یې کاوه. فقلت له، وایي ما ورته وویل څه وجه ده چې ته له خپله دینه نسوارانیت راواوښتلې او محمدي دین دې مختاره کوي؟ وایي دا راته ویل ما خیر د دینو ځان ته مختاره کوي، خیر د ادیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی. فقلت كيف ذلك؟ وما ورته ویل څه وجه وه، په څه خاطر باندې دغه دین تا ځان ته مختاره کوي؟ وایي دا راته ویل زه په یو کښتۍ کې سپور سوم، یو سفر مې کاوه. کوم وخت چې دریاب مابینځ ته کښتۍ ورغله، پخوا به دا کښتیانې له لرګو کښتۍ وو، دغه د اوبو او بوټونه د لرګي څخه جوړ وو. وایي کښتۍ طوفاني سوله، ماته سوله. کوم انسانان چې پکښې وله هغه ټول غرق کړل سول، هغه ټول هلاک سول. خو یوازینی څوک زه وم چې د کښتۍ پر یو تخته باندې پاته سوم، هغه لرګی چې د اوبو پر مخ پروت وي، اوبه یې نه ډوبوي. نو وایي دا تخته کلک 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 کله د دریاب په بغل کې ځنګلونه دي، درختې دي، یو جزیره ده فیها اشجار کثیرة، په دغه جزیره کې درختې وي، ډېرې درختې وي، بس دغه لرګی د اوبو پر سر کلی و دغه وچې ته ور واوښتلم. دغه د نسواراو عالم وایي چې د دغه درختو یو نوعه میوې وي چې داسې خوږې وي، من الشهد، احلا من الشهد، تر عسلو ډېرې خوږې وي او ډېرې نرمې وي. وایي په دې درختو کې یو نهر جاري و، اوبه به یې د لیواله وه، ډېرې خوږې اوبه یې وې. وایي ما د الله جل جلاله حمد ووایه چې دا دې داسې منطقې ته راغلی چې میوې هم ستا، اوبه هم ستا، د خو له لوږې نه مرې. وایي ما د ځان سره دا فکر وکړی چې دلته به ګزاره کوې تر هغه وخته چې الله جل جلاله تا ته نجات درکوي. کوم وخت چې ورځ ختمه سوه، شپه راغله، وایي خفت على نفسي من الدواب، زه بیرېدم پر ځان باندې چې ما به شرموشان د ځنګله حیوانات مې وخوري. وایي درختې ته ور لوړ سوم، د درختې پر شاخ باندې کښېنستلم.
کوم وخت چې د شپې نیمایي سوله د اوبو پر مخ باندې یو حیوان ښکاره سو. هغه حیوان دغه تسبیحات ویل: لا اله الا الله العزیز الجبار لا نست اله لایق د عبادت الا بیاسته الله الله جل جلاله دی العزیز الجبار محمد رسول الله النبي المختار. رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او نبی مختار دی. ابو بکر صدیق صاحبه فی الغار، ابو بکر د رسول الله ملګری و په غار کې. عمر فاروق مفتاح الامصار، هغه چابی د شارو ځکه د عمر په په لاس باندې ډېر شارونه فتح شول. عثمان القتیل فی الدار، عثمان رضی الله عنه شهید شو په سرای کې. علي سیف الله علی الکفار، علي رضی الله عنه مبارک هغه یو توره ده د الله پر کافرانو باندې. وای دغه حیوان وای دغه تسبیحات وای پر هغه چا باندې چې بغض کوي د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق او د عثمان او د علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره چې څوک بغض کوي لعنت الجبار، لعنت الله دې پر دې باندې. ومأواهم جهنم وبئس القرار، ځای د دې بدوژخ وي او هغه بد ځای دی، الله دې موږ ځنه وساتي. وای دغه حیوان تر هغه وخته پورې چې سپېدې راپورته کېدلې دغه تسبیحات یې ویل. کوم وخت چې سپېدې راپورته سولې بیا دغه تسبیحات ویل: لا اله الا الله الصادق الوعد والوعيد محمد الهادي الرشيد ابو بكر الصديق الموفق السديد عمر بن خطاب سور من حديد عثمان القتيل الشهيد علي ذو البأس الشديد. پر هغه چا چې د دې سره بغض کوي لعنت الرب المجيد. وای کوم چې لمر راخیږي دغه حیوان وچ ته راغلی، د دریاب څخه وچ ته راغلی، سر یې د یو مرغه په شکل و، مخ یې د انسان و، پښې یې لکه د اوښ داسې وې، لکۍ یې لکه د ماهي داسې وه. دغه د نسوارو عالم وایي فخشیت علی نفسي، زه پر ځان وبېرېدم چې هلاک سوي هلاک. وی له وامه مې ور وغوښتل د دې حیوان و مخې ته ودرېدلم. وی دې حیوان راته ویل ما دینک، دین دې چې دی؟ وی ما ورته النصرانیه یم. وی دا حیوان راته ویل ویلک، هلاکت دې وي تا لره، افسوس دې وي تا لره، ارجع الی الحنفیه، وګرځېږه و حنفیت ته. دغه حیوان راته وایي چې دلته هیڅوک نسي خلاصېدلی، نجات نسي پیدا کولی ما سوا له مؤمنانو. دا منطقه دا علاقه د پیرانانو ده، هغه پیرانان چې مؤمنان دي لا ینجو منهم، نه خلاصېږي له دې څخه الا من کان مسلما، هغه څوک به خلاصېږي چې مسلمان وي. وایي ما ورته وویل وکیف الاسلام، اسلام راوښیه. وای دغه حیوان راته وویل دا کلمه وایه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وای دا کلمه چې مې وویله بیا یې راته وویل والاسلام دې پوره که، اسلام دې تام که بالترحم على ابي بکر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين. وای ما ورته من اتاکم بذلک، دا خبرې تا ته چا در وښودې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله نبی مختار دی، ابو بکر عمر عثمان علی رضوان الله علیهم اجمعین، رضوان الله علیهم اجمعین، دا د رسول الله ژوندي ملګري دي. دې راته وویل چې قومنا حضروا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فسمعوه. دا حیوان په شکل دا پیری دی، ځکه پیری په اشکالو مختلفه ورسره راځي. پیری کله د انسان په شکل کې سړي ته راسي، کله د حیوان په شکل کې راسي، ځکه ناره دي شکلونه بدلوي. وایي دغه پیري راته وویل چې زموږ قوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته ورغلي وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې اورېدلې وې.
وایي دې پیري راته وویل اذا کان یوم القیامت کوم ورځ چې د قیامت ورځ راشي وایي جنت اواز وکړي جنت یو اواز وکړي پر الله جل جلاله غږ کړي یا الهي قد وعدت یا رب تا وعده کړې ده په دې سره چې زه به دې محکمومه زه به دې ټینګومه بعضو خلکو سره هغه څه سول الله جل جلاله څه ورته وایي وایي ژر ده چې زه به تا ټینګ کړم تا به ښایسته کړم بابیبکر وعمر وعثمان وعلي او جنت تا به ښایسته کړم بالحسن والحسین دا ابوبکر صدیق راته نو د عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه د علي رضی الله عنه او د حسن د حسین رضی الله عنهما فضایل ان شاء الله په واسطه درته بیان کوم نو بیا دغه د ابي او د حیوان راته وویل دا پیري تريد امر الرجوع الى اهلك والمقام تريد امر الرجوع الى اهلك دلیل مشرفت کېږي که زه ما ورته لازم نو وایي دې پیره راته صبر وکړه چې اوس یې کښتۍ راشي وایي یو ساعت بعد یو کښتۍ په اوبو کې را روانه ده نو کښتۍ راغله او ودرېدله چې زه یې ولیدم چې دا خو یو سړی دی نو کښتۍ چې ودرېدله زه ور پورته شولم په کښتۍ کې 12 نفره دي کلهم نصارا ټول نصارات وایي ما دا واقعه ورته بیان کړله چې داسې زه و دې ځنګله ته ورغلم داسې واقعه وه داسې نبي دی موږ ولې خبر نه یو فاسلمو ټول ایمان راوړي الحمدلله رب العالمین الله جل جلاله دې موږ ته محبت ته رسول الله راکړي پیرانانو ورسره مینه درلوده حیوانات ورسره مینه درلوده نو الله جل جلاله دې موږ ته توفیق د ادب را نصیب کړي الله دې موږ ته توفیق د محبت را نصیب کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه او محبت وکړو د مینه به نجات راکړي سعادة الدارین صفحه 95 او دغه رنګه بستان الواضعین لامام ابي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي صفحه 220 مجلس في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجلس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.